جوړ په خیر، سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی. پاکستان هڅه کوي چې د طالبانو حکومت د مذهبي ډیپلوماسۍ په مټ کنټرول کړي. دا یوه نوې هڅه ده چې د پاکستان له لوري را برسېره شوې ده. مذهبي ډیپلوماسي څه ته وایي؟ مذهبي ډیپلوماسي هغه تګلاره ده چې حکومتونه، سازمانونه، هیوادونه، دینی علما، مشایخ، د دین مخکش کسان د خپلو ګټو لپاره استعمالوي. دته په ساده ټکو کې مذهبي ډیپلوماسي وایي او پاکستان د مذهبي ډیپلوماسي په لړ او ډګر کې پخوانی وتلی نوم لري. یعنی پاکستان دین بیا د خپلو ګټو لپاره کارولی دی. اوس تازه په پاکستان کې یوه نوې څپه را برسېره شوې ده چې ځینې دیني علما پر پاکستاني پوځ باندې نیوکې کوي او پاکستاني پوځ ته حتی تر دې پورې چې ګوت څنډنې کوي. دا په لومړي ځل داسې نه دي شوي. کله چې هم دوی علما د خپلو ګټو لپاره کاروي، نو اول دا زمینه سازي ورته کوي چې پر پاکستاني پوځ او پاکستاني استخباراتو، پاکستاني ادارو، پاکستاني حکومت باندې نیوکې وکړي څو د اعتماد فضا جوړه شي او له هغه وروسته دوی مذهبي ډیپلوماسۍ ته ورننوځي. نو دلته سوال دا دی چې آیا دغه دینی علما لکه مولانا فضل الرحمن او ورسره جوخت مفتی تقی عثماني صاحب او ځینې نور علما ولې تر دې وړاندې د پاکستان د پوځ د کړنو په تړاو غلي ول؟ ولې تر دې وړاندې دغسې خبرې ونه کولې چې کله پاکستاني پوځ تر دې زیاته په افغانستان کې لاس وهنه کوله یا تر دې زیات په افغانستان کې مرګونو جنګ جګړو ته لمن وهله؟ مثلا د بیلګې په توګه باندې اکثره طالب چارواکي په دې خبر هم دي او په دې پوهیږي هم چې د امریکا د یرغل پر مهال باندې د پاکستان د پوځ الوتکو پر طالبانو بمباري کولې، ان تر دې چې له بلیلي څخه به الوتلې، ان تر دې چې د کوټې له هوایي ډګره به الوتنې کېدلې او پر افغانستان به بمبار کاوه، بیرته به راتللې. هغه وخت یوه دیني عالم دا ونه ویل چې پر یو مسلمان هیواد باندې د بل مسلمان هیواد الوتکې بمبار کوي، دا ناروا کار دی. همداراز تر دې ورهاخوا ته په بیا باندې پاکستاني پوځ د افغانستان حریم نقص کړ. هیڅ یو دیني عالم دا غږ نه کړ چې پاکستاني پوځ دا ته ناروا کوي. تر دې ورهاخوا ته بیا په خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، ننګرهار په دې سیمو کې د پاکستان پوځ په بریدونو کې واړه ماشومان بیا شهیدان شول. هیڅ یو پاکستاني دیني عالم دا غږ راوچت نه کړ چې پاکستاني پوځ ناروا کوي او یا په دې سیمه کې ناروا جګړې ته لمن وي یا د یو بل هیواد حریم نقص کوي. که څه هم هیڅ واري په یو ځل باندې هم پاکستان خپل حریف او خپل دشمن چې دوی بولي هغه نه دی په نښه کړی. دوی هر ځل پر ماشومانو باندې برید کړی دی او دا خبرې را برسېره شوي هم دي، مطبوعاتو ته هم راغلي دي، ویډیوګانې هم راغلي دي، اسناد هم خپاره شوي دي. خو یو ځل هم د پاکستان دیني علماو دا غږ نه دی کړی. ځکه یې نه دی کړی چې هغه وخت پاکستاني پوځ ځان ډېر برلاسی باله. تر دې ورهاخوا ته په تېره 20 کلنه دوره کې هم بیا د پاکستان پوځ د طالبانو ځینې مخور او مخکش کسان ونیول، زندانونو ته یې واچول، ان تر دې چې ځینې په زندانونو کې ژوند له لاسه ورکوي، لکه د دفاع پخوانی وزیر ملا عبیدالله خوند، لکه یاسر یا ځینې نور داسې ډېر کسان موجود دي. دا لیست خورا لوړ دی. هیڅ یو پاکستاني دیني عالم، دیني یو مذهبي ډلې دا غږ اوچت نه کوي چې پاکستان خلک دې نیولي دي په وهلو کې ولې وژنې. ډېر داسې کسان یې معیوب کړل، ډېر داسې کسان یې هغه سټیج ته ورسول چې اوس هم ژوندي دي. حتی ځینې به زما غږ هم اوري، زه ورسره په تماس کې یم. داسې کچ ته یې د ژوند ورسول چې هغه نور د ژوند کولو نه وي. هیڅ یو دیني عالم دا غږ اوچت نه کوي چې پاکستان ته ناروا کوي، پاکستاني پوځ ته د افغانانو سره ډېر بد ظلم کوي. په تېره دغو 4 کلونو کې بیا پاکستان افغان کډوال ډېر سخت وځورول، ان تر دې چې ځینې خبرې د کولو نه دي نسو کولی. د افغانانو سره ډېره ناروا وکوله په پاکستان کې. دننه هیڅ یو دیني عالم غږ اوچت نه کړ. نن چې پر پاکستان باندې فشار دی،
طالبانو اقتصادي ماتې ورکړه، طالبانو د پاکستان حکومت ته سیاسي او ډیپلوماټیکه ماتې ورکړه، طالبانو د پاکستان د حکومت هغه مرداره څیره نړۍ او سیمې ته وروښودله چې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوله. نن چې په جګړه کې پر ډیورنډ کرښه باندې پاکستاني پوځ مات سو، بیا مات سو. اوس دوی علما را مخته کړي دي، د علماو په مټ باندې غواړي چې دا اړیکې بیرته جوړې کړي. دا خبره یاد وساتئ، ډیر ژر پاکستانی علما و افغانستان ته سفر کوي، ډیر ژر دوی هڅه کوي چې په کندهار کې شیخ صاحبان وګوري او په کابل کې سیاسي طالبان یا د طالبانو مشران وګوري. دا د دوی هڅه ده او د دې هڅې د پیل لپاره دوی دا کار اوس شروع کړی دی چې دې ته مذهبي ډیپلوماسي وایي. موږ قطعا نه وایو چې علما دې و افغانستان ته نه راځي، بالکل دې راسي، د هر هیواد علما دې و افغانستان ته راسي، بلکې افغانستان باید سیاسي اړیکې له هر چا سره ولري. خو د دې خلکو خبرې ته غوږ نیول، د دوی په خوله باندې کول، د دوی خبره منل، دا به تر ډیره بریده پورې د افغانستان په تاوان وي. افغانستان اوس یوې داسې مرحلې ته داخل شوی دی چې نه یوازې دا چې د پاکستان سترګه ځینې کیږي، بلکې د سیمې د ګاونډیو هیوادونو په چوکاټ کې سیال دی. افغانستان اوس تر 40 په زیاتو هیوادونو کې ډیپلوماټیکي کونسلګرۍ لري، ډیپلوماټیک دفترونه لري، ډیپلوماټیک سفارتونه لري. افغانستان د نړۍ سره راشه درشه کوي او د افغانستان اقتصادي وده ورو خو په بره روانه ده، اما برعکس د پاکستان اقتصادي وضع ډیره په ځوړه روانه ده. هغه شمیرې دومره غټې او درنې دي چې دوی پوروړي دي چې هغه دلته د یادولو لپاره کېدای شي ډیر وخت اړتیا وي، ځکه بیا به سړی تشریح کوي. نو که تاسو پاکستاني رسنۍ څارئ، پاکستاني مطبوعات ګورئ، پاکستان په عذاب دی او په عذاب له موږ نه دی، له افغانانو نه دی. پاکستان په کور دننه په شلو مصیبتونو کې راګیر دی، پاکستان په کور دننه د جګړې ښکار دی، پاکستان په کور دننه د بېوسۍ ښکار دی، د سیاسي کشمکش ښکار دی، د سیاسي بې ثباتۍ ښکار دی، د اقتصادي بدحالۍ ښکار دی. پاکستان هر چاته کچکول په لاس نیولی وي ورځي ورته درېږي. پاکستان څخه ملټي نیشنل کمپنۍ یا د نړیوالې کمپنۍ چې دي دا ووتلې. پاکستان پر موږ باندې یوه لاره بنده کړه، پر دوی باندې منځنۍ اسیا ته 14 هیوادونو ته د تګ ټولې لارې طالبانو بندې کړې او د ډیورنډ کرښې کې راوړه، هغه بربېدل اوس نه راخیږي. نو داسې ډیر څه وشول. اوس پاکستان دا کوشش کوي چې راسي مذهب دین چې دوی په دې پوهېږي، طالبان یو دیني حکومت دی، یو مذهبي حکومت دی، د دین احترام لري، غواړي چې دا لاره خپله کړي. دې کې شک نشته. د تقي عثماني صاحب ګڼ شاګردان په افغانستان کې موجود دي، د ډیرو علماو شاګردان موجود دي، ځکه دا دین داسې دی چې دین اخښلی دی، دین له یو بل هیواد سره اخښلی دی. دین داسې نه دی چې د یوه هیواد دین دی د بل هیواد دین نه دی. نو مسلمانان خو ټول په یو دین دي. ولی په دا شکل باندې که چیرته د تقي عثماني صاحب یا مولانا فضل الرحمن صاحب یا بل هر مولوي صاحب چې راځي هغه په افغانستان کې دا کار کوي، نو دا کړنه به د افغانستان دپاره ډیره بده په ضرر وي. ولی دوی راځي، دوی اوس پاکستانی پوځ ته خوله ورچولې ده، دوی پاکستانی پوځ غندي. دا دونه عمر یې ولې نه غندي د دې افغانانو دپاره، د افغان کډواله سره. یعنی آیا داسې ظلم شته په دنیا کې چې له افغان کډواله سره په پاکستان کې ونه شو؟ آیا داسې ظلم په دنیا کې شوی دی چې دوی له موږ افغانانو سره یا زموږ په وطن کې یا زموږ له وطنه د باندې ونه کوي په خپل وطن کې؟ نو موږ یو داسې مرحلې ته رسېدلي یو چې نور له دوی سره جوړ نه سو راتللی. او که چیرې طالب دا کوشش کوي چې له دوی سره جوړیږي، نو دې کې شک نشته چې ملت به له لاسه ورکوي. او کله چې حکومتونه ملتونه له لاسه ورکړي، هغه حکومتونه نه چلیږي، هغه نه دي چلیدلي. تیر حکومت ملت په غیږ کې ونه نیوی، وړاندې سو، تر هغه د مخه حکومت داسې ځه یوازې په افغانستان کې نه ورسه بنګلادیش ته سر وښکاره کړه، سریلانکا ته سر وښکاره کړه، دا زموږ په سیمه کې هېوادونه په همدغه پاکستان کې چې ملت نه یې تر شا ولاړ. څه حالت خو اوس ملت د پاکستاني پوځ د حکومت تر شا نه دی ولاړ. پاکستان کې خو د پاکستان سیاستوال دا وایي چې هلته پوځي حکومت دی، نوم یې د جمهوري حکومت دی. نو داسې په هر هیواد کې چې ملتونه له حکومتونو سره نه وي درېدلي، هغه ړنګېږي، هغه نه چلیږي. شبه دا وي چې دغو علماو ته اول خو د نه راځي علما دي څه کوي، خو د خپل هیواد کې په عزت باندې ناست، خدای دې خیر ورکړي. خو که بیا راځي عزت یې باید وسي. اما
عزت یې باید په کابل کې اوسي. اما همدلته دې په کابل کې پاتې سي، خپلې خبرې دې وکړي، ولاړ دې سي پر مخ باندې. هر څه غوښتنې چې یې راوړلې غوښتنې دې راوړي. خو دوی هڅه دا ده چې په جنوري کې د دوی پلاوی سفر کوي، راځي و افغانستان ته، او پاکستان به دین د خپلو ګټو لپاره استعمالوي. لږ تر لږه زه دا خبره کولی شم چې پاکستان به په دغه کمه ګټه، دا کمه کیسه چې د اوس په مخ راخسته، په دې کې نه بریالی کېږي. ځکه طالب ډېر پوخ دی، ځکه طالب ډېر هوښیار سوی دی. طالب هغه طالب نه دی چې به په زندان کې واهه ترټه به یې او یا به یې د شاوخوا پولیس په پسې و چې هر ځای به یې ژوند کاوه، ژوند کولو ته به یې نه پرېښود. نو ژوند د یو داسې افغانستان په هیله چې د نړۍ ټول هېوادونه، سیمه او هر څوک ورته محتاج وي. خدای مو شاده باد او بریالي لره. میرویس افغان مو پر لویه لاس سپاري. د ښه ژوند په هیله نوی کال مو مبارک شه. خدای مو همیشه نوې خوښۍ په نصیب کړي. ژوند